خبر او نظر د انعکاس رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا د خبر او نظر خبرونه ده. په دې خبرونه کې نن په ننګرهار محبس باندې په برید باندې بحث او خبرې اترې لرو. په خبرونه کې ملمانه هم را سره شته. دوی به غږو که تاسو هم به کومه پوښتنه درلودلنو کولای شئ موږ سره د ټلیفون لارې برخه واخلئ او له ملمانو څخه پوښتنه مطرح کړئ. د یک شنبه په ماښام د جلال آباد ښار د محبس مخې ته درنه چاودنه وشوه چې دغه موټر بم برید ل برید سره سم د محبس قراول ونړید او ور واخیست. د امنیتي مسولینو په خبره لومړی د محبس په لومړی دروازه کې موټر بم چاودنه وشوه. له هغې وروسته نور بریدګر له افغان ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل شول. د عیني شاهدانو په خبره ډیری برید کوونکي د محبس شاوخوا ساحو کې ځای پر ځای شوي وو. له کابو یو ساعته جګړې وروسته بریدګر تیر ماښام محبس ته داخل شول او بندیانو ته یې وویل چې له زندان څخه ووځي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني له قوله برید کې په لومړیو کې 3 بریدګر وژل شوي وو، خو اوس د ټولو وژل شوو بریدګرو شمیر 8 ته رسیږي. د ننګرهار د عامه روغتیا روغتون د معلوماتو پر بنسټ د پیښې له ځایه دوی ته تر دې دمه 29 جسدونه ورلل شوي دي او 50 ټپیان ورغلي دي. عیني شاهدان وایي چې ګڼ شمیر بندیان له زندان څخه تښتېدلي او امنیتي ځواکونو یې د نیولو هڅې کړې دي. چې د والي ویان عطاالله خوږیاني وایي امنیتي ځواکونو بیرته 200 هغه بندیان نیولي چې له زندان څخه تښتېدلي وو. وسلوال طالبانو پیښه کې لاس لرل رد کړی دي، خو داعش وسلوال ډلې دغه برید مسولیت منلی دی. د ننګرهار پر محبس دا برید داسې مهال وشو چې د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د یک شنبې په ورځ ویل چې داعش وسلواله ډله یې ماته کړې، خصوصا په ختیځ کې د دوی ډیر مشران نیولي او وژلي دي. دا چې په محبس باندې برید په څه معنا دی او دلته نورې کومې پوښتنې راولاړېږي په همدې تړاو باندې په خبر او نظر خبرونه کې موږ سره ملمانه شته چې ډګروال نور رحمان نور د کونړ ولایت د محبس پخوانی مدیر موږ سره په خبرونه کې ملما دی. بل مدیر هم پر لاره دی چې فریدون حنیفي دی او دا د پخوانی طالب غړی دی چې دا به هم په خبرونه کې موږ سره برخه اخلي. زه سمیع الله درانی یم. که تاسې هم درنو اوریدونکو کومه پوښتنه او نظر لرئ نو کولی شئ په 0 0 برخه واخلئ. خپل ملمه ته ښه راغلاست. ډګروال صاحب په خیر راغلی. ستړي مه شئ بحث ته. که دا راته ووایي چې د ښار له امنیتي کمربندونو د ګڼ شمېر وسلوالو راتګ په څه معنا دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو د مخه درانی صاحب تاسو همکارانو ته او ګرانو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. د مخکې دینه چې تاسو سوال ته جواب وایم په دغه پرونی غم لړلې پیښه کې او تر ځانه پورې چروانه د نوګان شمیر کسان چې هغه ملکی او نظامی دي شهیدان شوي دي او همدغه رنګه زخمیان دي. نو د شهیدانو ته کورنۍ ته د زړه صبر غواړم او دوی ته جنت، زخمیانو ته عاجله شفا د الله سوال ډیر پر ځای ده. په دومره چک پوینټونو کې په دغه عمره تالاشیګانو کې دا موټر بم د محبس تر اول قراول پورې را رسیږي. دا چې هغه په داخل قراول کې هغه کوي انفجار کوي، دلته انفجار ورته ورکول کیږي. د شاده محبس نه نور بریدګر چې دي هغه په محبس باندې انداز کوي او تر څو پورې محبس سره داخليږي. نو دا په دومره اندازه کې چې دوی سلام مهمات چې د پارون لا شل کم و بجونه دوی شروع کړی دا تقریبا اوس به تقریبا شل ساعته یا 2 ساعته په دې کې تیریږي. نو په دومره مهمات سره او د دومره وسایل سره دوی وسایل سره دوی را داخليږي داخل د محبس ته او محبس دیوال ته انفجار ورکوي او داخل د زندان ته کیږي. اوس خبره اصلي په دې کې ده چې زمونږ په دا وطن کې مسؤلیت پذیری نشته، سره هیڅوک دغه مسؤلیت په خپل غاړه نه اخلي. اوس دا خار خو دروازې لري، دا دروازې لري، البته چک پوینټونه لري، بغیر دغه دروازو نه په داخل کې ډیر چک پوینټونه شته دي. دا اوس قومندان د امنیت، رئیس د امنیت دې ته به جواب ورکړي اوس چې دا پلان په یو ورځ کې جوړ شوی هم نه ده، دا په 2 ورځو کې جوړ شوی هم نه ده، دا په د میاشتو پلان وی چې په دې محبس باندې حمله کوو او تر څو پورې ادعایشانو کوم ګروپونه چې دي چې هغه ګروپونه داخل نه ووځي محبس ته هغه ورکی سقوط ورکی. دا محبس
دا د افغانستان عزت ده، دا د افغانستان ابرو ده. نو دغه په خاطر باندې اوس چې دوی دغه پلان د شنډولو په خاطر چې هغه باید لا ماغه جن په نطفه کې خنثی شوی وي، دوی باید مخکې تر مخکې نه اقدام کړی وي. دا په دې حساب باندې اقدام وجه څه چې دوی ونه شو کولای چې د برید مخنیوي وکړي. اوس خبره په دې کې ده چې دوی د دې تقرر په حساب کې زمانګ ډیر ګران سربازان، ډیر ګران بریدمنان یا ساترمنان، ډیر ګران افسران په دې کې شهیدان شوي دي، په دې کې ملکی کسان شهیدان شوي دي، زخمیان شوي دي. په دې کې موږ په خپل مسلحو قواو باندې هیڅ کوم اعتراض نه لرو، ځکه دا دوی د وطن نه دفاع کوي، د تروریستانو په مقابل کې ودرېږي. اما دلته خبره یوازې په مدیریت کې ده. په مدیریت کې موږ داسې یو څوک نه لرو چې هغه په اهلیت او په لیاقت راغلی اوسي. دا ټول چې راغلي دي د روابطو په واسطه باندې راغلي دي، رشوتونو په حساب کې راغلي دي، او دا چوکۍ اخیستې دي، او د هغه چوکۍ د اخیستلو په خاطر باندې دا نن تاسو دغه حادثه ولیدله چې 20 ساعته یا 21 ساعته کېږي چې دا مهارولی نشي. شرق پلازه کې مثال هغوی ځای په ځای شوي دي، د مابس په شاوخوا باندې دوی ځای په ځای شوي دي. د دوی کشفي ارګانونه چیرته دي؟ د دوی هغه استخباراتو ارګانونه چیرته دي؟ چې دا استخباراتو ارګانونه یا دغه ملي دغه ارګانونه دا ساحه خو حتما تر پوښښ لاندې ده، د مابس ساحه ټوله تر پوښښ لاندې ده. کوم چې دا کور کړی وي، دا انسداد کړی وي، او تر څو پورې دغه غمناکې حادثې مخې نیولې. دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ وویل چې دوی په افغانستان کې داعش ډله ماته کړې ده. د دوی هغه مسؤل چې اسدالله اورکزی د شنبې په ورځ دغه د وژلو خبر هم خپور کړ. دوی ویل چې دوی نور نشي کولای چې دلته ګواښ پیښ کړي، ولې اوس تازه په ننګرهار کې ستر برید ترسره کړ. دغه برید د دفاع وزارت دغه ادعا سره تاسو څومره موافق یې؟ دا خو د دفاع وزارت خبره ده، کوم شی چې موږ خپل په عمل کې ګورو. یا موږ تاسو پرون شلکمو بجونه دغه د ننګرهار د محبس حادثه په خپل سترګو باندې موږ تاسو ټول دلته په ننګرهار کې اوسېږو، په ننګرهار کې ژوند کوو او ګورو چې دا اوس هم پکې جنگ روان ده، دا اوس هم په داخل کې جنگ روان ده. بله دا چې اوس هغوی ادعا کوي دا خو د هغوی کار ده چې د عوامو په سترګو کې خاورې واچي او امفریبي وکړي. او امفریبي په حساب باندې دا ویان چې دا خبره کړې ده، دا د امفریبي په حساب کې ده چې خلکو ته فریب ورکړي، د خلکو په سترګو کې خاورې واچي. وخت چې داعش له منځه تللی دی، دغسې خبرې کول پر دوی باندې د ولس باور څومره کمولی شي؟ باور خو ولس بیخي پې نه لري. ولس خو فعلا بیخي ارغمال ده، ولس خو بیخي نه احواسلی شي او نه د دوی په مقابل کې کوم عکس العمل ښیي. خو دا تاسو په خپله باندې ګورئ چې ډزې روانې دي او تر اوسه پورې دوی ونه شو کړلی چې دغه جنګ چې اوس فعلا په مابس کې ده او بندیان پکې دي، پرسونل پکې ده چې پرسونل وژل شوی دی، بندیان بڅونه وژل شوي وي، پرسونل بڅونه شهیدان شوي اوسېږي، څومره به پکې زخمیان اوسېږي. تر دغه اوسه پورې دوی دغه مهار کولی نه شو. نو وخت چې مهار کولی نه شي، داعش په خپل قوت باندې ده، که چېرته په خپل قوت نه و نو بیا دغسې قوي حمله چې د پرون نه شروع کړې تر دا اوسه پورې بیا امکان نه لرو. خو دلته دوی دا ادعا کوي او دا حقیقت هم دی چې د دوی زرګونه کسان راغلل کورنۍ سره افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول، ځینې مشران یې ووژل شول. مخکې دوی د فاروقي خبره وکړه چې هغه یې نیولی دی. تېره شنبه یې د اسدالله اورکزي چې دوی د استخباراتو مسؤل و د هغه د وژلو خبر خپور کړ. دغسې د هغوی کلیدي کسان نیول هغوی نشي کمزوري کولی؟ اوس دا په دې هغه باندې که موږ په دې باندې بحث کوو چې دا اوس دی کې د خارج نه دا پلان څه قسم باندې جوړ شو، څه قسم دا نفر راغلل، پاکستان ISI دغه مابس هدف وګرځو. مابس نظر یو بلې ادارې ته چې هغه یو ورکوټ اداره اوسېږي. مابس د عدالت ځای ده، مابس د عدالت د تأمین ځای ده، د بندیانو د اصلاح کولو ځای ده. نو په داسې یو ځای باندې چې دوی حمله کوي، په داسې یو ځای باندې حمله کوي، دا چې کلیدي کسان به وژل شوي وي. مګر که یو ورکزی مړ وي، لاس ورکزي نور ورته پیدا کوي. دا استخباراتي جنګ ده. دا که چېرته د استخبارات زموږ فعاله نه اوسېږي، د دې جنګ مهارول او د دې جنگ د خپل خلکو ساتنه د دې نه ډیره مشکله ده. موږ استخباراتي مسؤلین د څه په کار دي؟ امنیتي ځواکونو په شمول دوی اپراتیفي پیسې لري، دوی ډېرې زیاتې اپراتیفي پیسې لري. دوی دې په ځای باندې چې هغه خپل اپراتیفي
پیسې په کار واچي خپل منابع په کار باندې واچي هغه کار نه کوي نو اوس د دې نه چا پښتنه وکړله اوس دلته خو د پښتنې حق دا ده چې نن دوی د دغه جنگ د ختم نه وروسته مطبوعاتي کانفرنس ورکي او مطبوعاتي کانفرنس سره په خوا کې دوی استعفا ته لاړ شي مسؤلیت ومني یوازې استعفا باندې کېدای شي اکتفا وشي بالکل استعفا یې وکړه باید لاړ شي عدلي او قضایي ارګانونو ته خپل جواب ورکړي یعنی د وظیفې نه خلاص ول زی عدلي او قضایي ارګانونو ته تر څو پورې چې مجازات او مکافات دا اصل نه وي په نظام کې هغه نظام په خپل باندې ړنګي زی یو دغه وخت راکوي زه به درته دا ووایم چې په کوم وخت باندې چې برژنیف رئیس جمهور د شوروي و هغه یو مارشال تیتو ته خبر ورکړ هغه ته ویل چې تا حکومت د چپکېدو په حال کې ده ته کوشش وکړه چې دا حکومت راوګرځي هغه چې خپل استخبارات راټول کړل ورته ویل چې دا حکومت زما د چپکېدو په طرف کې ده استخبارات ورته ویل چې نه یو څو وخت تیر شو د بیرته مارشال ټیټو بیرته هغه ته ویل برژنیف ته چې زما حکومت په خپل ځای ده ویل ستا معاون چې دا معاون کې د کار ده معاون دی ونیسه معاون ورته ویل چې زه تا هغه ته نه پښتنه وکړه مارشال ټیټو ته پښتنه وکړه چې دا ما حکومت په څه باندې تا چپکای ته هغه ویل چې ما په دې شکل کې دا چپکاو چې اهل خپل مې هیڅ کړل نه اهل مې په باندې مقرر کړل نه اهل په خپل استا حکومت چپکای اوس حالات په همدغه شکل کې ده چې دوی نه اهل کسان مقرري او اهل کسان د کار نه ګوښه کړل ټول نتیجه دا شوه چې په شلو ساعتونو کې دوی ونه شو کړلی چې خالي شرق پلازې ته وخیږي زمونږ عسکر قهرماني کوي زمونږ عسکر شهیدان کیږي زمونږ منصبدار شهیدان کیږي دوی چې مثلا داسې امنیتي مسؤلین یا چارواکي ګماري ملت ته څه کول پکار دي ملت به څه وکړي ما خو مخکې درته وویل چې ملت خالي یو جسد ده دا هغوی چاته تمه هغوی یو خالي یو جسد ده چې په دې کې روح نشته دا یو خالی او تش جسد ده دا چې هر کوم دوی کینی چې ولسونه منګ سره دی ولسونه منګ سره دی هر کوم چې کینی او ولسونه منګ سره دی موږ د ولسونو په خاطر دا کار کوو دوی خپل شخصي منافع په خاطر باندې کار کوي او دغه ننګرهار دغه سنه دا ګور اولین حمله نه ده په افغانستان کې دا اخرین هم نه ده مګر هر حمله د دینه شدیده شوې ده یا په مقایسه باندې شوې ده اما موږ ته عبرت نه واخیسته ما درته ویل چې موږ سربازان دغه اوس قطع خاص د زمون کمانډو دي زمون اردو د پولیس د امنیت دي یعنی دا تاسو وګورئ چې دا زمونږ ګاونډیان چې پاکستان دی د پاکستان کې په دغه شکل کې کمانډو نشته مګر موږ چې کوم مشکل لرو په مدیریت کې لرو دوی صحیح مدیریت کېږي نه دوی ته صحیح راهنمایي کېږي نه او علت یې همدا ده چې زمونږ تلفات زیات دي نظر د دښمن تلفاتو ته دې په خاطر باندې چې موږ هلته نشو کولی دوی چې هر وخت تاسو د دې شاهدان اوسئ اوس دغسې یو حادثه هلته پیښه شوه د دغه حادثې نه وروسته دې په ځای باندې چې دوی مجازات کړي څارنوالۍ ته معرفي کړي محکمه شي دا وګوره چې په لوړ مقام کې مقرریږي دا نو په دغه معنا ده چې په دې کې لوړ چارواکي چې لوړ پوړي چارواکي چې دي هغوی په دې کې لاس لري دا چې مجازات پر ځای دوی مکافات کېږي نورې څومره ستونزې جوړولی شي ستونزې خو همدغه قسم باندې به شهیدان ورکو زخمیان به ورکو وطن به خرابېږي وطن به ویجاړېږي نو د دغه په خاطر باندې چې دوی مکافات کېږي دا په دغه شلو کلونو کې دا تجربه شوي دي چې کوم قمندان د کنډک له منځه تللی دی هغه بیا بروز وکړو قمندان د لوا ده دې په ځای چې هغه ته نه پوښتنه وکولی شي چې آیا دغه ستا دغه کنډک دغه دوه ټولۍ چې ستا د منځه لاړل آیا دغه امکانات هغوی نه لرودل چې جنګ وکړي آیا که تا نه کومک وغوښتی تا ورته کومک په وخت زما نه ده رسولی او که چېرته تا ورته کومک رسولی وي نو ولې دا ټولۍ د له منځه لاړه دا دومره شازلمیان چې شهیدان شوي دي دا دومره چې زخمیان شوي دومره اوس معلول لرو موږ معیوب لرو موږ شهیدان لرو موږ یتیمان دي دغه پرونۍ حادثه کې چې دا تر ننه پورې روانه ده تاسو وګورئ دا حتما پلار لري مور لري ښځه لري بچیان لري خور لري دا ټول ګورو شهیدان دي ولو که هغه ملکي دي که نظامي دي د مابس په مخ باندې دوی انفجار وکړو او په رکشه کې یو نفر روان دی خپل رکشاوان ده هغه پکې شهید شو یو موټر کې خپل ناست دی یا پیاده لاره کې روان دی هغه پکې شهید شوی اوس د دې جواب څوک ورکوي د دې خو باید پوښتنه وشي ترې خو د دې په ځای چې د دې موږ په دې باندې پوره ډاډه یو چې د دې نه څوک پوښتنه کوي
او د دې په ځای باندې چې ته پښتنه وکي مکافات کوي. ډیره مننه کوم ډګروال صاحب د انعکاس رادیو درنولیدونکو تاسو د خبر او نظر خبرونه په ژوندۍ بڼه اورئ. زموږ بل ملما چې فریدون حنیفی دی د هم په سټډیو کې حاضر شوی دی هم خراغلاس وي خراغلاس تلی مشه تاسو د غبرګ ته ما بس باندې چې شوی دی په کوم سترګه ګورئ څو ورته لري. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم. وإذا يا وطن ويا کفن خونن د هر افغان شعار دی او داسې څوک شته چې په ننګ د افغان ودرېږي او مړ شي. لومړی خو تاسو او قدرمن ملما او د تخنیک همکارانو او رادیو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا چې ملما په لومړي ځل ګورم او د لارې د بندوالي له امله البته چې دوه ځای امنیتي ځواکونه زموږ سرتیري هم ډېر په غوسه او په څه حالاتو خو بیا هم فیصله مو داسې وکړه چې خبرونه نه راووتو کو بیا بندیانو بیا بوزي ویم سي. نو د ملما خبرې چې سما واوریدل نو پیغام چې دنه بچو پښتنو کې دا دومره خبرې د وکړي چې د حقیقت دی او کنه ځکه چې داعش مو هم وجني طالب مو هم وجني په نظام کې هم ګډوډي شته او موږ هم هغه طرف ته قضاوت کو چې هغه پاړه موږ هیڅ ونه لرو. ځکه دلته خو هغه څوک چې په چوکۍ ناس وي په منصب وي هغه وخت کې هیڅ شي نه وي. وخت کله چې لری شي د چوکۍ نه بیرته د خپل هغه دسترخوان باندې لګي ما خپل دسترخوان باندې خيږي باور کوي نور د حالت د زغملو ور نه دي. راځو تاسو پښتنې ته کوم چې تاسو د بریټ ګوري بریټ خو څومره تر هدا چې موږ ګورو تاسو د رسنیو د لارې موږ اورید چې دای شو ډلې په غاړه واغستو. ګوري دا خو لمړی دلته د الله د طرفه دغه اختر مبارک میاشو د اختر په دی ورځو کې چې دی معافي وي ځکه غیب الله چې د مړو کورنۍ ته دعا ورتک د پاره حرام بللی چې نه به ورځي ځکه چې هغه ته غم پیښ نشي. دوی راځي دلته هغه کارونه کوي چې د شریعت خلاف د انسانیت خلاف د افغانیت خلاف وي. نو دلته اوس د طالبانو لخوا اوربن دلته د دوی دا ګډوډي ګوره دا د شریعت سره په خلاف د شریعت سره په ټاکر کې ګوره په مابس کې څوک دي ظالمانو مابس کې چې تاسو خو بنديان دي بنديان خو ګوره هغه ته روجم کې چیرته خو الله نه رانیسي کوم ځونی کې الله نه رانیسي ځکه بنديان دي هغه ته لخپې او لاسونه تړلې دي په ما بس برید کول د لکه په هغه تورسري چې نه خې لري نه لاسونه لري او نه د ستر پردي د وجه د باندې وتل شي په هغه باندې برید دی. دلته خو نور د کومه قهرماني دوی نه کوي دوی چیرته تکړه واکې د اسلام پلوي د کفر په خلاف دوی د هغه چا باندې برید کوي څوک چې د مرګ مستحق دي. هغه کفار چې اوس دلته راغلي په رنگ رنگ ارزینو کې اړې لري ولې په هغه دوی برید نه نشي کولای. دلته خو د ملما په خبر په تایید سره چې د رکشاوان پکې شهید شو د سرک د لارې سړی پکې شهید شو مابس کې بنديان شهیدان شو همدارنګه هغه سرتیری چې دغه مابسینو د دوی بنديان هم پکې دي کنه د هغوی ساتنه کوي هغوی ته ډوډۍ ورکوي د هغوی ته شپه ورځ ولاړ د هغوی خدمت کوي. دوی باور وکړ څنګه چې حدیث مونږ ته ویلي څنګه چې په حدیث کې راغلي نبی عليه السلام او الله مونږ ته ویلي دي چې دوی نه وعده لري او نه په وعده باندې وخیږي نمونه به اسلامي خو کارونه به د کفر نه بتر وي. دا توخده د انسانيت دا شرافت دغه برید تاسو پښتنې ته راځو چې تاسو دغه برید څنګه ارزوي. دا برید د انسانيت خلاف د اسلامیت خلاف حتی د افغانیت خلاف هم د دې دغه مفکورې په خلاف هم دي. زه ایران دوی ته چې دوی انسانانو دلته چې راغلي په کوم جامه کې دوی راغلي په خپل وشو حواس خو شي داسې کار څوک نه کوي. بیا راځو دلته ځنې خبرې نظرونه مونږ ورو دغه رادیوګانو او د تلویزیونونو لاري ځنې خلک هغه خبرې کوي چې بيخي د هغوی په لو خبري یو څوک د مابس نه سوي زنګوالو ویلي چې مونږ نه چلرو نه ډوډۍ لرو نو ظالمانو اچھا څوک درغلي داغه نه پښتنه وکي بیا وایي چې دلته 15 نفر راغلي دي او 15 نفر په واسکټونو سمبال دي 15 نفر په ژبه باندې نه پويګو دا اوس کوم ټول 15 نفر باندې نه وتی نه هغه 15 شلو درش کوي خو هغه خدانه نه کوم بنديان چې دوی او د دوی پلوي او د دوی طرف ته ولاړو هغه را پاسې درو مغلطن ولګیا دي سید عملیات په تسویم رواني وزني بنديان چې تخدیدلي دي یعنی باور کوي دا ځینې خبرې دي کولی موږ په خپل دولت نم ځینې خلکو نه زموږ جوړ نه بد دي خو ولې زموږ په نظام کې به فرق نه زموږ په ځینې خل اشخاصو کې به فرق وي زموږ په اداره کې به فرق نه ځینې اشخاصو کې به فرق وي مدیریت کې به فرق وي هغه خلک چې کوم راغلي هغه کې به فرق وي ځکه یو سړی چې د خپل چوکۍ په خاطر باندې خپل ملت وژني یو سړی چې د خپل چوکۍ په خاطر خپل نظام په خبره کوي نو هغه خپل چوکۍ به څنګه وساتي نو
موږ د خپل سرتیرو سره په دغه حالات باندې کېلو نو کوم بندیان نو باندې ما خبره کړ چې بندیان تښتېدلي دي نو هغې کې چې کوم معلومات د لري چې تقریبا داسې وایي چې 11 بجو پورې 905 نفر بیرته نیول شوي وو چې امنیتي ملي امنیتي قومندان یې لیوای سرحدي او کلي اردو ته لیږل شوي وو نو هغه بندیان دا پوښتنه هم وشوه چې بیرته دغه بندیان نیول شوي دي او بیرته مابسونو ته لیږل شوي دي نو دغه پوښتنه چې چاته نه وکړله زه دې ته حیران یم چې دا سره دا ژورنالیست وکړه څوک بابسته په دې حالاتو کې باندې چا ویل چې لیږل کېږي او څوک وایي چې لیږلی شي هغه ویل چې نه یو هم نه دي راغلي او دا افواد دي نو دا خو ولس اوري او ولس چې دی الحمدلله اوس په دې باندې پوه شوی دی ولس خپل دوست او دشمن انشاءالله پیژني ولس چې دی د خپل حق پوښتنه به انشاءالله اوس په خپله کوي ځکه نظام که راغلی دی د نظام مشران که دي د دې ولس په رایو باندې راغلي دي دغه ولس چې یو چا ته رایه ورکولی شي یو څوک چوکۍ ته رسولی شي د خپلې رایې پوښتنه هم کولی شي د خپل حق پوښتنه هم کولی شي دا ولس انشاءالله بې مړونو نه دی دا ولس او دا خاوره بې بچیو نه ده او چون دلته هغه خلک چې موږ هم فکري وجني او هم اقتصادي وجني هغه خلک چې په خپلو کې سره دلته اول جوړېږو نه هغه خلک موږ ته موزر دي ټول نه نو دلته اوس زما د جوکافو ریاست نه هیله ده دا هم د دولت یو بخش دی دوی ولې چوپ ناست دي په دې حاله آیا دغه علما دا اوس چې په دغه جوکافو کې دي زما دا غږ به اوري دا ټول یا نومونه راځي نه راځي خو ټول د علماو په نامه یادېږي د دغوی د لاسه بسته اسلام تخریبېږي دوی ولې نن چوپ ناست دي دغه برید باړه کې یو چانه یو عالم نه د جوکافو پوښتنه کې نو خبره یو کله چې راځي بیا وایي چې دا زما ما په دې باندې وژني نو دلته ګوره زما د دوی نه هیله ده د رسنیو نه هیله ده چې دوی د جوکافو علما د مسجدونو ملا امامان حتی که امکان لري د مخالفینو د مراولې ته د ولس سره اوس په همدې اړه پوښتنه کوه چې دغسې عامه ځایونو کې چې هلته ډېر زیان ملکیانو ته اوړي چاودنې کول ځانمرګي کول دا په اسلام کې شته ګوره په اسلام کې قطعا مسلمان وژل نشته په عامه ځایونو کې خو څه کې بلا وجه مسلمان چې کافر هم ته نشي وژلی چې تر څو د هغه سره لاره معلومې کړې دي د شریعت 3 لارې دي د کفارو ته لومړی به ایمان راوړي که ایمان قبول نه کړي جزیه به ترې اخیستل کېږي که جزیه نه بیا به جنګ ته تیارېږي ورسره جنګ د شریعت په مطابق به کېږي جنګ به په داسې ځای کېږي چې هغلته به عام وګړي به نه اوسي هلته به د مسلمان خو څه کې د کفارو سپین ږیرو تورسرو ماشومانو حیواناتو نباتاتو دي یو ته به زیان نه رسي نو دلته دا وژنې خو بیا څه کې چې دی په بمونو الزول کېږي بیا ته بندیانو تر آزاد مثال دغه خبرې خو څه کې د عامه وګړي څه کې ځایونه چې بالکل انسانیت او اسلامیت کې نشته دغه خبرې دغه بریدونه مطلق په اسلام کې حرام دي که څوک یې ثابتولی شي د دوی علما دي راشي زه چون عالم نه یم د علماو د پښو خاورې یم دوی دې ما ته ثابته کړي ما ته د کینات راکړي بس یې داعش ډله وایي دوی د اسلام داعیان دي غواړي چې اسلام خپور کړي او مثلا کله څوک اوسېږي هغه دهریان دي د دوی دا مفکوره څومره پر ځای که خبره وکړم نو اوس به تاسې وایي چې دا ته په څه حالات دلته د داعش دي څوک ګوري دا په هغه د نبي علیه السلام په وخت کې چې کله غالبا ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغلی چې یو سړی په ولاړ دی او په یو ساحه او چې دلته کې ډېر ښایسته په خشوع وضو سره مونځ کوي نو هغه ورته ویلي چې ورشه قتل یې کړه کله چې هغه ورغلی هغه سړی زړی پرې وشو چې خشوع وضو سره مونځ کوي دا چې خپرونې وخت کم دی په تفصیلي خبرو په وخت زیات شي نو بالاخره عمر رضی الله عنه ورځي همدارنګه عثمان رضی الله عنه ورځي کله چې علي رضی الله عنه وایي چې نبي علیه السلام ته وایي چې که څه چېرته ماته اجازه راکړئ زه به ورشم هغه وایي که ورشه ته به ته یې کولی شي خو په شرط د دې چې لاندې کړي خو کله چې ورځي سړی نشته نو بیا نبي علیه الصلاة والسلام خپلو صحابو ته فرمایي چې دا ډله دا یو نفر نه ده بلکې یوه ډله ده دا به د قیامت تر ورځې پورې پیدا کېږي او پناه کېږي دوی په خپله د اسلام سره په ټکر کې روان دي دا اوس دوی پرون د ابوبکر د دوی بغدادي او ملا منصور ترمنځ خطونه ولېږل شو چې موږ تاسې سره ورونه یو ولې سره خپلو کې ونښلو راځئ چې سره یو شو نن یو بل ته د کفر خطاب کوي نو دلته اوس دوی دې موږ ته ثابته کړي چې دوی مسلمانان دي او که هغوی مسلمانان دي وخت خو دواړه زموږ ته چې کار هغه څوک چې حرام او ته حلال وي هغه له اسلام نه وتلي دي موږ ته خو دواړه باطل دي ځکه که چېرته باطل نه وي موږ خدا د آزاد یو چون د دوی هم راپسې لښکرې ګرځي د دوی هم راپسې داسې ګرځي لکه لیوني سپي او خپل دولت ځینې اشخاص مو هم تنګوي یعنې دا اوس راتګ که تاسې وایي تقریبا وګوره 15-20 دقیقې موږ په دې لاره کې یو پیاده د حق کوم ځینې چې رالو وځورېدو نو موږ ته هر طرف ته چې موږ که تاویږو موږ ته مشکل پیدا کېږي
ډېره مننه حنیفي صاحب د انعکاس رادیو درنو اوریدونکو تاسو د خبرو نظر خبرونه اورئ که تاسو هم کومه پوښتنه یا نظر لرئ کولی شئ په 0 2 برخه واخلئ نو یو اوریدونکو به وغږوي چې د نظر او پوښتنه هم واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغلی. درانه صاحب سلام ته ګرانو ملمنو ته د خبرونې ټول مینوال. وعلیکم السلام. نو نوم واخلئ مهرباني کومه پوښتنه لرئ؟ ډیره مننه هدایت الله کاروان مقابل اډینه در سره. کاروان صاحب کابل اډینه په خیر راغلی. پوښتنه لرئ؟ پوښتنه خو نه لرم یو لنډ غوندې نظر ورکوم. مهرباني. درانه صاحب تا مخکې په خبرونې کې یادونه وکړه چې څلور دغه چکپینه ده په دې چکپینو باندې څنګه دا خلک راننواتې که نه زمونږ چې دومره وایي زمونږ مشران چې دي دا واقعا غله دي دا زمونږ د نظام ړنګول غواړي زمونږ نظام چې دی دا بیخي د منځه وړه غواړي دا د هغې کې تربیه شوي خلک چې زمونږ د مشرانو د هغو سره خبره کړي زمونږ نظام د منځه تلل غواړي او چې چکپین کې عسکر ولاړ یې خپل لوړ پورې چارواکي ورته زنګ راووهي چې دغه فلانې موټر خوشي که هغه هلته ستړی ستومانه ملاړې د عمر لاندې پوه شي او عسکر هغه موټر ته نه ورپرېږدي چې یو اجازه واخلي. دغه مشکل زمونږ په مشرانو کې ده. باید زمونږ مشران باید د امتحان لاندې راول شي او پوښتنه وکړه چې زمونږ مشران باید دغه زمونږ نظام نور باید ړنګ نه کړي او زمونږ مشرانو پوښتنه وکړي. ډېره مننه کوو کاروان صاحب. ډېره مننه کاروان صاحب نه مننه کوو چې نظر یې پرېښود. هم هماغه نظر درلوده چې مشرانو کې ستونزه شته ده. بل اورېدونکی غږوو. السلام علیکم. بله السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر جوړی تاسو خیریت دی؟ نوم مو واخلئ له کوم ځای نه مو برخه اخیستې؟ عبدالله د خوږیاڼو څخه. عبدالله د خوږیاڼو نه په خیر راغلی. نو مهرباني کوم نظر یا پوښتنه لرئ؟ نظر خو مروه دا ده خو دا محبت شي ورشو دی کې د دا چارواکو لاس بیا محبت ته عسکر دي دا ټول باید اعدام شي دا محبتونو ته یې ځان رسولی. مننه کوو عبدالله مننه کوو چې د خپل نظر پرېښود نو ډېره پورې پړه پر چارواکو باندې اچوي. السلام علیکم. بله السلام علیکم. وعلیکم السلام. درانه صاحب تاسو ته سلام او د انعکاس راډیو ټولو اورېدونکو ته سلام. وعلیکم السلام. مهرباني نوم مو واخلئ له کوم ځای نه مو برخه اخیستې؟ عزیزي ما د سرخود نه اړیکه نیولې ده. درانه صاحب واقعا ښه موضوع ته مې اشاره کړې ده او نن دغه نوې غمیزه چې رامنځته شوه دا یوه ډېره ستره غمیزه ده. ډېر ملکي وګړي مو پکې شهیدان او ټپیان شوه. همدغسې بریدونه چې رامنځته کېږي واقعا دوی کې د لویو ګاونډیانو او دغه سیمه ییزې استخباراتي شبکې چې دي دوی کې ټول د دغو لاس دی. مننه کوو. که چېرې موږ په خپل هېواد کې امن او سوله وي نو موږ کولی شو په اسانۍ دغه بریدونو مخه ونیسو او هغه مخکې اورېدونکي چې یادونه وکړه نو هغو هم ښه خبرو ته یادونه وکړه. مننه کوو عزیز صاحب نه مننه کوو. ډګروال صاحب که تاسې ووایئ چې دلته د وسلوالو ډلو تر شا د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس شته لکه څنګه چې اوس دغه اورېدونکي دا خبره وکړه؟ ما مخکې په دې خپلو خبرو کې چې هغه وخت قاري صاحب تشریف نه و راوړی تاسو ته مې دا خبره وکړله چې دا جنګ استخباراتي جنګ ده. دا چې زمونږ دا په خپل سر مشران چې وایي چې دا جنګ زمونږ نه ده دا جنگ زمونږ نه ده دا جنگ په مونږ تپل شوی ده دا جنگ د بهر نه راغلی ده دا یو استخباراتي جنگ ده دا یو استخباراتي لوبه ده. وخت چې یو د استخباراتو لاس پکې وي صحیح زه دا مخکې قاري صاحب یو خبره وکړله او زه به اوس دا وغواړم چې دا هغه کوم زه چې مدیر د محبس وم په دې 18 ولایتو کې ما همدغه دریځ لرلوده. ما ویلي دي چې زه یوه روپۍ نه ورکوم چې زه مدیر د محبس شم که په تاسو په کار په ما خوښ هستئ نو ما مقرر کوي که چېرته ما باندې خوښ ناست ما مه مقرروئ. په همدغه اصل باندې تر تقاوته پورې همدې اصل باندې او دا کولی شي. ما خو وویلې کونړ ډېر نږدې ولایت ده لاړ شي لغمان ډېر نږدې ولایت ده دا ننګرهار کې مې ډېر وخت معاونت کړی ده دا ډېر نږدې ده دا د پرلتنه هم وکړي چې د دریځ مې په همدغه شکل کې و. اوس راځو ستاسو دې سوال ته وخت چې جنګ استخبارات دی باید دلته څوک جواب ورکړي؟ استخبارات
ځکه دا جنگ چې استخبارات دي باید د منګه استخبارات دومره قوي وسیږي چې هر عمل کیږي باید په نطفه کې خودسا شوی وسیږي چې تر هغه تر خاره راونه رسیږي دا مخکنی چې دا کم ورور په خپل نظر ورک چې ورته ټلیفون کې دا موټر ته اجازه ورکا امدغه قسم دي موږ د جمهوریت طرفدار یو موږ دغه نظام طرفدار یو موږ د اشخاص او د افرادو طرفدار نه یو چې موږ اشخاص او افراد په چوکۍ کې اوسي او موږ مړی په دغه څلور میاشتو کې اول زره کسان د اردو او د پولیسو د امنیت زخمی او شهیدان لرو دا خپل باندې ډاکټر غنی وای 3000 ملکان لرو او همدور به طالبان پکې مړي چې دا ټول کې 10000 کسان پښ په څلور میاشتو کې نو اوس دلته لازم ده چې زمونږ استخباراتي ورګانونه کشفي ورګانونه دا تقویه شي خدا نه تقویه کیږي دا په دې په خاطر باندې دا ژمن نه دي دا ژمن نه دي دا تعهد نه لري کلري په دغه ټیټه سطح کې لري بره سطح کې چې د مدیریت کوي او هغه دغه کنټرول کوي او دوی سوقي وظیفې ته هغه نه دي هغه تعهد نه لري ژمنه نه لري دی وطن ته که دوی ولري بیا دغه سي ناورین چې دغه د پرون نه را شروع تر دا اوسه پورې روان ده بیا دا نه پیښېده اصلي خبره ده چې موږ په مدیریتي برخه کې غټ مشکل لرو که اوس وغواړو زمونږ کشفي ورګانونه دی چې کوم وخت په خار راغی کشفي ورګانونه باید د هماغه ځای کې نیولي وو وخت چې دوی په خار راننه وتل په مابس راننه وتل د پلازي ونیولې او په داخل کې انتحار شو په قرول کې ورته انتحار ورک په دغه وخت خو قاری صاحب هم خبر شو درانه صاحب هم خبر شو موږ هم خبر شو هم خلک هم خبر شو چې غرس شو نو په دې کې خو اوس د استخباراتو رول هیڅ شو ټول خبر شو ترېنه کچیرته دا په هغه ځای کې خنځار شوی وي نن به موږ دغه شهیدانو زخمیان نه لرودل دغه یتیمان چې وسه د دوی نه پاتې کیږي دغه کونډې چې د دوی نه پاتې کیږي دغه پلرونه چې خپل اولادونه د لاس ورکې مورګان چې بوري کیږي تاسو په نظر کشفي او استخباراتي ورګانونه به ډیر چټک وي ترڅو پیښې تر دې ځای راون رسیږي بالکل دا به دومره اکټیو وي چې د دښمن په پرتله باندې دوی امکانات هم زیات دي باید دوی دومره اکټیو وي چې دوی خوځېدل دوی به لمنځه تللی وي لرې ساحه کې به لمنځه تللی وي نه چې د ښار په منځ کې په مابس باندې حمله کوي یا په نورو ځایونو باندې حمله کوي زه اول درته وایم د قاري صاحب ته وایم همدغه لاره د ریاست امنیت ټوله بنده ده دا اوس نه په عادي حالاتو کې ټوله بنده ده همدغه لاره باندې تاسو به تللی سئ که د دې ښار هستئ تاسو به تللی هستئ نه رکشه پې باندې پرېږدي نه موټر پې باندې پرېږدي وخت چې ریاست امنیت په دومره اندازه کې ضعیف واوسېږي چې دوی د خپل امنیت نشي نیولی نو بیا به زما تا امنیت څه ونیولی شي زما دریځ له اوس هم همدغه و چې برحاله مدیر هم همدغه مې و ویل مې چې تاسو یوازینۍ هغه اوس قومنداني امنیت دی ټول سړک یې بند کړی ده په دې لاره باندې څوک پرېږدي نه د شپې او لاره خپل موانع را وړاندې کړي او کېدلی شي د دې مابس د حملې نه وروسته نور موانع د مکمل موانع باندې دا سړک بیخي بند کړي ځکه چې دا چېرته یو ډز کېږي یا یو انتحاري حمله کېږي دوی خپل کانکریټي دیوالونه او خاورې زیاتوي زه هم دې کانکریټي دیوالونه نور راووځئ دې ولس سره دغه ولس سره همکاري وکړئ د دغه ولس همکاري وغواړئ تاسو سره همکار دي دغه نظام همکار دي تاسو سره دي که نه دي دغه نظام همکار دي چې دغه نظام له منځه لاړ نشي موږ د سقوط تجربه کړې دا وطن یو ځل حکومت سقوط شوی هغه اراج مراج هغه ګډوډي هغه د ټانکونو اراکول هغه د تیارو خرڅول او هغه کباړونه چې دوی کړي هغه د دې وطن کې شوي دي بیا موږ نه غواړو چې زموږ حکومت سقوط شي ډېره مننه کوو ډګروال صاحب مهرباني حنیفي صاحب د افغانستان د ملي پوځ وسلوال پوځ لوی درستیز محمد یاسین ضیا جلال آباد ته د پیښې لپاره را رسېدلی او راغلی دی څه غوښتنه ورنه کېدی شي څه باید وکړي ده لومړی خو هغه مخکې خبره چې تاسو وکړه چې د ایشانو په اړه کنه هغه خبره زما نیوي پاتې شو نو که چېرته دوی په حق کوي مثال او دوی ځان ته مسلمانان وایي کنه ما دا مطلب دی چې موږ د راغلي ناستو ان د بنغارونو تر دې په پیاده راغلي د ابي الله څومره په شخړو دي نه بیرته په تک کې څومره شخړې مشکلات وي نو دوی دې هم راشي د ستاسو د لارې وضاحت ورکړي موږ سره خبرې وکړي موږ ولس یو موږ د دولت نفر هم تاسو باید راوغواړئ مطبوعاتي مسؤلین دوی لري نوی نو اماغه زینو دوی خبرې کولې شي په ټلیفوني اړیکه د برنامه کې برخه واخلي دوی د مقتضان نور خو د دې د حالات خو څه کې دوی د ځانونه مسلمان ثابت کی مونږ منو راځو د کوم څوک تا خو د چې د راځي سوال پوز لوی درستیز راغله جاله باندې پیخي بررسي لپاره نو دلته څنګه چې مخکې ملما ځنی خبرو ته اشاره وکړه دلته اوس ګوره
خبرې به واضح شي وروسته چې څوک په راز کې څوک دي. مخکې مېلمنو خبرې وکړلې. اوس دلته که چېرته اوس دا اوس مثال راتلمه څو ځای په عذاب شوم که زه یې را پرېښودمه هم که چې راسره به ستونزه وه که یې نه را پرېښودم اوس دا دلته لګیم شکایتونه کوم څه دي چې زه یې تنګ کړم. نو دلته چې هغه اشخاصو کې چې فرق وي هر هغه څوک چې دغسې کارونه کوي چې موږ یې پړه ور اچوو باید نوم یې واخلو اسناد پرې ولرو. نظام کې دلته ګوره څارنوالي شته قضا شته که بیا دلته نه نړیواله محکمه هم شته که بیا هغه نه نو دلته الحمدلله ولس هم قضاوت کولی شي ولس هم بیا په دې باندې پوهېږي چې څه وکړي. نو د بررسۍ نه فکر کوم چې دغه بررسۍ د وروستۍ بررسي شي الله دې وروستۍ بررسي کړي چې تر څو مخکې د دې چې بررسي راځي هغې نه دښمن چې ماته رارسي باید هغه غځي کې خنثی شي. دلته اوس که سرحدي ارګان راځي او دلته مثال مداخله کوي په دغه جنګ کې او دلته سره دوی خپله کې دا وایي ته لاړ شه دا وایي زه ځم او هغوی تا غفلت وکړو ما وکړو. نو سرحدي لیوا د سرحدي ځواکونو وظیفه څه شی ده؟ د دوی سرحدات ساتل دي. دې نه ولې راتېر شو دی وخت چې د ده نه راتېر شو نو دی د خپلې جزا ته هلته کښېني چې دلته قانون موجود وي بیا به هغه جزا ورکړي ورته. نو دلته د کشفي ارګانونو په اړه اوس خبرې کېږي. اوس څومره چې موږ تقریبا څه کم او زیات 5 کاله موږ په دغه طالبانو په لیکو کې تېر کړل یو څه نه څه کډیر نه وي لږ زده کړې به لرو لږ څه معلومات به لرو. اوس کشفي ارګانونه اوس تقریبا که موږ ووایو په دې ښار کې څو اوزې دي اوس یوه اوزه کې تقریبا 40 عسکر به وي تقریبا صحیح ده. هغه اوزې ساحه کې تقریبا 1000 کوره به ووسي. هغه 1000 کور کې تقریبا هر کور کې 2 او 3 نفر شته که نه. ما زه چې 2 او 3 نفر باندې خپل یو کور نشم ساتلی دا 40 نفر به زما دا 1000 کوره څه وساتي. نو هدف مې دا دی چې کشفي ارګانونو سره باید موږ مرسته وکړو همکاري ورسره وکړو تر څو موږ ونه وژل شو. که هېڅ لاره مو نه وي یو سلونونه شمېره خو زموږ په جب کې ده که نه زموږ په خدمت کې ده موبایل مو جب کې ده او راغستلی شو چې خبرې ورسره وکړو. نو الله دې وکړي چې دغه مېلمه هر څوک چې راغلی د ده قهرماني به موږ او هغه کې موږ انشاءالله بیا شاهدان به یو بیا به پرې وغږېږو او ثابته به شي موږ ته چې دی صحیح قضاوت وکړي او هغه صحیح بررسي وکړي. او که چېرته نه هغه د چا خبره وي چې پلانی راغی او پلانی لاړه که هغسې وي نو بس اوس د سولې پروسې خبرې هم چټکې شوي دي. د بندیانو تبادله جریان لري او دواړو لورو ویل چې د اختر وروسته به دوی هڅه وکړي چې بین الافغاني خبرې پیل کړي. ځینې کړۍ دغسې چاودنې کوي یا دغسې بریدونه کوي موخه یې څه ده؟ آیا د سولې خبرې ګډوډول نه دي؟ ګوره دلته خبره عمده دا ده په دې باندې د اختر نه مخکې د اوربند خپرونو ما دا خبره وکړه که چېرته دغه اوربند په رښتینې ډول اوربند وي نو اوربند پسې به مذاکرات بین الافغاني باید شروع شي. که چېرته افغان طالبانو ورونو دا پړه اوس په غاړه وانغسته او دوی موجودیت په دغه ونه ولري په دغه ساحه د دغه پلان چې جوړېږي او لاس ونه لري پکې نو دوی موږ ته په یو شي باندې موږ ته ځان ثابتوی شي چې اوس تقریبا سبا 4مه ورځ ده نن 4مه ورځ ده د اختر نو سبا نه او بل سبا نه دوی بین الافغاني مذاکرات شروع کړي. که دوی بین الافغاني مذاکرات شروع کړل نو موږ به پوه شو چې د دوی لاس نه دی. دا هغه څوک دی چې هم ما وژني هم دا وژني هم دا ولس وژني. بل په مجموعه کې دا د هغه کفارو کار دی کوم چې نه غواړي چې مسلمانان سره یو ځای شي. ګوري کفار او مسلمانان په خپلو کې سره اچولي دي چې تر څو دوی سره یو نشي او موږ ته باور فضا له منځه وړو. که چېرته دوی سره یو ځای شو نړۍ کفر ته خطر دی. نو د سولې لاره که چېرته رښتینې اراده ورته موجوده وي او دغه وعده او د اوربند په رښتینې ډول وي او دغه برید د دغه دواړو طرفونو چې سره اوربند اعلان شوی او کومې وعدې شوي په هغه وعدو وفا وشي بین الافغاني مذاکرات شروع شي نو بیا به موږ ومنو. که چېرته بین الافغاني مذاکراتو کې خنډ راځي نو هغه د دې ترمنځ دا خو بل دښمن دی نو د هغوی ته کوم زیان نشي رسولی. که چېرته ورسره یو ځای نه وي هېڅ خنډ نه رامنځته کېږي. جنګ به هم کوو مذاکرات به هم کوو که نه ځکه دښمن خو ډېر زیات دی. مننه کوم حنیفي صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه که په لنډو کې ډګروال صاحب تاسې ووایئ د بندیانو خوشي کېدل او بیا دا بندیان چې هغه ډېر مهم وي یا ډېر هغو ته لنډ وي د دوی خوشي کېدل کومې ستونزې په راتلونکي کې پېښولی شي؟ د مابس نه چې اوس فعلا لپاره تخدیدلی مثلا تخدیدلی یا خوشی کېدل لپاره عذاب باندې خوشی ډېر زیات ستونزې پیدا کوي. ډېر زیات ستونزې بلندو کې جواب هغه ګوره هم که دغه جنایي جرمونو باندې کوم کسان تخدیدلی وي غال اختطاف چی دی راهزن دی هغه بیا بیرته همغه پخوانی هغه ته ځي بیرته کارونه ته بیرته رجوع کوي. ما مخکې هم درته وویل چې دا مابس د اصلاح ځای ده. د یو قانون لري په دې قانون په اوله ورقه کې ورته لیکلی دی چې مابس د زجر او د تکلیف ځای نه ده دا د اصلاح ځای ده. دا باید
دلته اصلاح شي اما دا چې مثال د تختی دلته چې برلاوي دا چې د بیرځي بیرته ماغه جرم ته بیرته رجوع کوي او بیا به ارتکاب د جرم ته ځي نو دغه په خاطر باندې زیات ستونزې پیدا کوي او هغه کسان چې د داعش ډلې دي هغه که تښتېدلي دي خپل صفوف تقویه کوي په باندې بیرته خپل صفوف ته ځي په دې کې شک نشته ده نو بیرته خپل ځایونو ته او آینده کې ډېرې زیاتې ستونزې هم پیدا کړي خو د بیا هم په خپل امنیتي ځواکونو باندې افتخار کوو چې هغوی په میړانه ترې دفاع کوي دا چې په مدیریتونو کې مشکل ده دا مشکلات لري دا ډېر زیات اما هغه کسان چې قهرمانان دي چې د پرون ورځ نه نه ډوډۍ خوړلې ده نه اوبه څښلي دي او نه استراحت کړی ده په دې باندې باید موږ افتخار وکړو په دې باندې باید ویاړ وکړو چې یاره رښتیا وایي چې دغسې موږ قهرمانان هم لرو په خپل خوا کې نو د دوی په د موافقت په عرضو باندې غواړو چې خدای تعالی دغه ناورین زر ختم کړي او خدای تعالی دې بس په دې وطن کې امن راولي صلح دې راولي ډیره مننه لا هر یو فریدون حنیفی د طالبانو په خانه غړي او ډګروال رحمان نور د کونړ ولایت د محبس په خانه امیر تاسو دوه مننه کوم بحث کوم سره ګډون وکړو مننه تاسو هم مننه د انعکاس رادیو درنو اوریدونکو د خبرو نظر خبرونه هم دومره واله ملتیا مننه کوو خو وخت لري د الله پامان